د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی د هېواد شمال ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې د سالنګونو لوی لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه او په شمالي او جنوبي سالنګونو کې چمتو شوی بدیل فرعي مسیر د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس او د قراردادي شرکتونو مسؤلینو په شتون کې د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. همدارنګه نوموړي په یاد سفر کې د سالنګونو لوی لارې د دریو برخو شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او دوشي خنجان له کاري بهیر او کرش پلانټونو څخه لیدنه وکړه او تطبیق کوونکو ټیمونو ته یې لارښوونه وکړه چې د یادې لویې لارې کار دی په غوره کیفیت، چټکتیا او د وزارت له پلان سره سم بشپړ کړي. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د خپل کاري سفر په لړ کې د یاد وزارت د یو شمېر ولایتي رئیسانو په ملتیا بلخ ولایت ته ورسید او د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ مسیر له لومړي، دویم، دریم، څلورم او پنځم سټیشنونو، پورټونو او د دې ترڅنګ د یاد مسیر د ترمیماتي چارو له جریان څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره باید د یادې پروژې ترمیماتي چارې بشپړې شي ترڅو د تجارتي توکو لیږد رالیږد او ریلي انتقالات د مزار شریف تر ښار څلورم او پنځم پورټ پورې راورسیږي. همدارنګه د یاد وزارت سرپرست وزیر د بلخ ولایت د عوایدو له امریت څخه هم لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې د عوایدو د کنټرول او په شفاف ډول د راټولولو په تړاو لازمي لارښوونې وکړې. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو، سړکونو او اوسپنیزې کرښې په ترمیم او رغونې سره درنو هېوادوالو او سوداګرو ته بشپړې اسانتیاوې چمتو کړي.